چې یو حاکم باچا که ستا ملا ووایي جیل ته دې واچوي قسمه قسم ظلمونه در سره وکړي ته د ده خلاف بغاوت نشي کولی د ده خلاف بغاوت نشي کولی اگر که تا سره ظلم کوي مسلمان دې د خلاف بغاوت نه کوي او نن سبا پکې مولیان ورګرځي مولیان بعض پکې ځان ته سلفیان او اهل حدیث وایي هغه هم په دې قصو کې پراته دي دا نه دي خبر د سلفیت نه طریقه د قرآن او حدیث دا ده الله او د الله پیغمبر دا مسله بیان کړې ده چې د مسلمان باچا خلاف بغاوت دا به نه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وان ضرب ظهرک چې ملا دې لوي بیا به هم څه نه وي موږ خو که ټماټر 2 روپۍ زیات شي بیا روغ ته راوځي زموږ کیسه خو ټوله ټماټرو سره ده الوګانو سره ده روزه روغ ته ډزه روزه ټیرونه سیزه چغې واهه جلسې جلوسونه مسلمانان تنګوه دا د دوی کاروبار دی د دغه مولیانو د دغه خلکو دوی څه خبر دي د دین نه چې د الله په دین کې څه دي د الله په دین کې دا دي چې د مسلمان باچا خلاف بغاوت دا مه کوه دې کې نقصان ډېر دی په نسبت د هغه نقصان چې اوس دی او شریعت کې دا قانون دی چې یو کاري 2 کارونه په دوانو کې نقصان دی نو کم یو به کې کم کې نقصان لږ دی ځکه چې نقصان خو به وي نو بیا کم کې چې لږ دی په هغې صبر وکړه ها باچا کافری نو د هغه خلاف په روزي خدای دپاره شرطونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښولي حدیث کې چې تاسو وینئ د اورېدو خبرې نه ان تروا په خپله وینئ کفر بواح وینئ یعنې ښکاره کفر شکي خبرې نه او تاسو سره پې دلیل وي چې دا کفر دی او څلورم بیا د سره طاقت وي د دغه باچا د لرې کولو او د هغه سره د مقابلې کولو هله به بیا راوځي او چې طاقت ته سره نه بیا غلی کښېنه ځکه چې دا شته چې کومه فتنه ده دا د هغه فتنې نه کمه ده کومه چې به ستا د راوتو نه بعد جوړېږي نو دې مسلو ته په توجه سره خوږ ایښوده پکار دي دا ګورې د دیرې او د کوټې او د کمرې د ګوټ مسلې نه دي چې ته روزماتې ته ناستې به دسترخوان او ډوډۍ دې راغستې مسلمانان ملکونه ټول کافران دي او نوڼۍ له زور ورکړي انګولې ګیتا وکړي چې یو پکې هم د مسلمان زوی نشته دا ستا مسلې نه دي دې له غټ علما پکار دي ربانیین دا فتوا به هغوی ورکوي چې څوک مسلمانان دي او څوک کافران دي دا زمونږ کار نه دی